د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. وحید مژده وایي چې نن ماښام د کابل ښار د اوومې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان په سیمه کې د سیاسي چارو کارپو او د سولې فعال مخکښ غړی وحید مژده د خپل کور ترڅنګ د نامعلومو موټرسایکل سپرو له لوري ویشتل شوی دی. مریم سلیمان خیل په ټولنیزو شبکو کې د ولسي جرګې د غړي مریم سلیمان خیل د غیر اخلاقي انځورونو خپرېدو د خلکو غبرګون راپارولي او د دې جرګې ادارې پلاوي وایي چې دغه موضوع د دوی له لوري څېړل کیږي. طالبان په کندوز ولایت کې د دولتي عسکرو په پوسته برید کړی دی چې په نتیجه کې 14 عسکر وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې تېره شپه د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ اړوند کول ارباب خیل سیمه کې د دولتي ځواکونو په قرارګاه برید کړی او یا د مرګ ژوبله یې اړولې ده. مجاهد وایي چې قرارګاه یې نیولې او د عسکرو د وژنې سربیره د بلوکو قوماندان الطاف هم وژلی دی. ارګ د افغانستان حکومت وایي چې د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو له طالب بندیانو سره تبادله په هیواد کې د جګړې ختمولو په موخه شوې ده. کراچۍ پاکستان په کراچۍ ښار کې یو کس خپل 2 ګاونډیان له دې امله وژلي چې د هغه وای فای پاسورډ یې غلا کړی او د نوموړي له اجازې پرته یې استعمالاوه. وژل شوي 2 کسان د یوې کورنۍ غړي چې یو یې پلار د فاروق په نامه چې د وسپنو په یو کارخانه کې مزدور و او بل زوی د حارث په نامه چې د کراچۍ پوهنتون زده کوونکی و ښودل شوي دي. کندهار کې یو شمیر بزګر چې په تیرو کلونو کې پر خپلو ځمکو کوګنار کرلی و اوس یې پنبه کرلې. که څه هم په کندهار کې د پنبې د اخیستلو او صادراتو بازار ګرم دی خو بزګران ستونزې هم لري. په دې اړه له کندهار د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی ویډیویي راپور هم راستولی دی. خوست ښار کې د 32 میلیونو افغانیو په لګښت د سړک جوړولو چارې پیل شوې. دغه سړک چې 4.1 کیلومتره اوږدوالی لري د خوست ښار صرافانو او د سبزي منډۍ ترمنځ په اساسي او پاخه ډول جوړیږي. کونړ کرنې او مالدارۍ وزارت په کونړ ولایت کې د نوي میوه لرونکو باغونو جوړولو ترڅنګ د سبزیو او میوه ساتنې لپاره سړې خونې او د پروسس کوچنۍ فابریکې جوړوي. دغه وزارت چارواکي وایي دا ډول پروژې د کونړ په ګډون په 11 ولایتونو کې د 15 میلیونو ډالرو په لګښت پلي کوي. د ټاکنو کمیسیون په 11 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې د پای ته رسیدو خبر ورکوي او وایي چې په 2 ولایتونو کې بیا دغه بهیر مخه نیول شوې ده. پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د قومي جرګې په منځګړیتوب د غره پر سر د خروټو د 2 کورنیو رامنځته شوې دښمنۍ چې پکې د دواړو لورو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه پر دوستۍ بدله شوه. ایران ارزګان والي وایي ایران د طالبانو په مرسته دغه ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د اوبو راټولولو میترا په نوم د یوې آلې د ځای پر ځای کولو مخه نیولې ده. د ټاکنو کمیسیون او یونما د یو خاص ټیم څخه طرفدارۍ سره د افغانستان بحران لوري ته وړي په داسې حال کې چې یونما د نظارت نقش په غاړه لري خو ملاتړ کوونکي نقش ترسره کوي. ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې په تېرو 15 کلونو جګړو دغه ولایت د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لارې ډېرې زیانمنې کړي چې بیا ترمیم ته یې اړتیا لري. دوی غوښتنه کوي چې دغه لارې دې ترمیم شي څو د تګ راتګ پر مهال له موجوده ستونزو وژغورل شي. طالبان یو ځل بیا په ننګرهار کې د داعش د ماتې په هکله د حکومتي چارواکو ادعاو ته غبرګون ښودلی او د هغوی څرګندونې رد بد دروغ بللي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه له تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.